د وردګو قومي مشرانو په ملي او ولایتي شوراګانو کې دغه ولایت استازو ځوانانو او سلګونو اوسیدونکو د یوې لویې اعتراضیه غونډې پر مهال په یاد ولایت کې پر روان وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ که مرکزي حکومت دغه ولایت د نوم پر سر راپورته شوې ستونزه له قانوني لارو حل نه کړي د هر ډول ناوړه پیښو مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. وردګ مشران دغه راز د یاد ولایت د نوم په تړاو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې وروستۍ او لنډمهاله پریکړه له قانون سره په ټکر کې بولي او ټینګار کوي چې اړوندې ادارې ډېر ژر تر ژره د دې ستونزې د دایمي حل په موخه کوټلي ګامونه اوچت کړي. دغه کومه اعلامیه چې د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د خوا ورکړل شوې ده په کلکو ټکو یې غندو. 11 داسې موارد قانوني را سره شته دي د تاسو وخت نیول کیږي چې په هغو باندې بحث وکړو او هغه موارد د حکومت څخه په ځلونو تقریبا د 2 کالو راهیسې د ټولو اداراتو سره د ټولو خلکو سره شریک شوي دي اما ورته بې اعتنایي شوې ده. دا د موږ پیغام دی جناب رئیس جمهور ته د محلي ارګانو رئیس صاحب ته معاونینو ته ټولو ته د حکومت ادارې ته پیغام دی چې نور د دغه رقم اعمالو څخه لاس واخلئ که امکان لري چې بیا به د ملک د بل ناورین سبب وګرځي. دوی دغه راز زیاتوي چې په وردګو کې یو شمېر کړۍ په ناقانونه توګه د ولایت د نوم د بدلون په موخه د ولسونو ترمنځ بې اتفاقۍ ته لمن وهي. د سیمه ییزې حکومت والۍ پر وړاندې یې خنډونه رامنځته کړي. د الکترونیکي تذکرو مرکزونه یې تړلي او له نږدې یوې اونۍ راهیسې یې د 9 ولایتونو عمومي لاره تړلې چې له کابله یې د کابل کندهار لویې لارې زرګونه مسافرین او موټر چلوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. تذکرو دفتر 2 میاشتې کې د ولس په مخ باندې عمومی لاره د کابل کندهار یوه هفته کې د ولس په مخه بنده ده. مسافرین سخت ځورول کیږي په میدان ښار کې، د موټرو نه کښته کیږي، اجازه د داخلېدو کابل ته نه ورکول کیږي او متاسفانه د وردګو هغه ځوانان چې په ولایت کې وظیفې لري مامورین دي هغه هم تهدیدي او حتی ویل کیږي ټکول کیږي د شفاخانې نرسان ډاکټر ویل شوي وو. بلخوا د ترانسپورتي اتحادیې مشر بهاودین هم د یادې لویې لارې پر بندېدو اندېښمن دی او ټینګار کوي چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ښځو، ماشومانو او سپین ږیرو په ګډون زرګونه مسافرین په سختې ګرمۍ کې په دښتو او سړکونو کې د لارې د خلاصېدو په هیله ساعتونه انتظار وباسي. دا غریب خلک 1 روپۍ نه لري، نن ورځ د اختر شپې را روانې هلته د موږ تاسې خوندې مندې په هغه دښته کې ګرځي، د اوداسه اوبه نسته، د لمانځه ځای نسته. د میدان غیور او مجاهد ولسه ته قضاوت وکړه، ستا قضاوت یې د تا په لاس. که چېرته د تا د کور خوندې مندې زه په وردګو یا په غزني او په کندهار په زابل کې داسې ودروم د تا به خوا بدېږي که به دې نه بدېږي. وردګ ولسونه دغه راز ټینګار کوي چې له نږدې 100 کلونو راهیسې د دغه ولایت نوم په ټولو قوانینو، فرمانونو، حقوقي اسنادو او متنونو کې وردګ دی، خو په دې وروستیو کې ځینو کړیو د دغه ولایت د نامه د بدلون هڅې پیل کړي چې د چارې د ولسونو ترمنځ واټن زیات کړی او له کبله یې ډېری عامه خدمتونه په ټپه درېدلي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې نظر هم له ځان سره ولرو، خو له پرله پسې تماسونو سره د دې ادارې چارواکي په دې تړاو له څه ویلو ډډه کوي.